یو مونځ دی چې هغې ته صلات الضحا وایي. دا صلات الضحا د څاښت د وخت مونځ دی او دغه وخت کې چې دا ورځ داسې اول دا نور راوخیږي نو دې ته اشراق وایي. بیا چې لږ ښه داسې رڼایي ډېره ولګي نو دې ته ضحا وایي، د څاښت وخت مونځ. بیا د دې نه وروسته داسې 10 بجې 10:30 بجې چې ځمکه لږه توده شي نو دغه وخت کې یو مونځ دی هغې ته صلات الاوابین وایي. بخاري کې دا دی چې حین ترمد الفصال، دغه وخت کې به صلات اوابین دی. بعضې خلک خو د ماښام پسې وروسته 6 رکعاته کوي، وایي دا اوابین دی. خو دې کې 2 روایته دي سنن کبرا د بیهقي کې. یو موضوع دی یعنې چا په دروغو جوړ کړی دی او هغه بل ضعیف جدا دی، ډېر سخت ضعیف دی. لنډه دا ده چې دا د څاښت د وخت مونځ ولو که 2 رکعته وي که 4 وکړي د دې ډېر زیات اجر دی. څومره اجر دی؟ د ابوذر غفاري رضی الله عنه روایت دی چې دا د 300 او د 80 خیراتونو په مقدار ثواب لري. نبی علیہ السلام وی مسلم کې حدیث دی په کتاب الصلاة کې باب استحباب صلات الضحا کې چې د انسان شپه تیری او د بدن کې 380 جوړونه دي. وعلى كل سلامه صدقه، د هر جوړ په عوض کې یو صدقه به کوي. نو تسبیح سبحان الله صدقه ده، الحمدلله صدقه ده، لا اله الا الله صدقه ده، امر بالمعروف هم صدقه ده، نهی عن المنکر هم صدقه ده. او د دې 380 برابر 2 رکعاته د څاښت مونځ چې وکړي د همدغې کار کوي. دارنګې یو بل صحابي دی ابو بریده رضی الله عنه، هغه هم وایي رسول الله علیه السلام ویلي چې په انسان کې 360 مفصله 380 جوړونه دي او د هر یو نه به څه کوي؟ خیرات کوي. صحابه ویلي چې ومن یطیق ذلک یا نبی الله، داسې به څوک چې هغه د دې وس ولري. جناب رسول الله علیه السلام ویلي چې د لارې نه یو څیز لري کې دام صدقه ده او که دا یوم نه وي نو چې د څاښت 2 رکعاته مونځ وکړي دا د 380 صدقاتو برابر دی. وګورئ ورونو 380 خیراتونه دا ګورسې په خولې یادېږي چې ته 380 خیراته وکړي الله به څونه اجر درکړي. او 2 رکعاته وکړه ستا به څاښت کې په 2 رکعاتو باندې څونه روپۍ ولګي، څونه ټیم به دې پرې ولګي. او دا داسې دی لکه 380 خیراته چې یې کړي. نو وخت لږ شو او اجر څه شو؟ ډېر زیات شو. بلکې یو روایت کې دي چې رب العالمین وایي چې د آدم بچی د ورځې په اول کې 2 رکعاته مونځ وکړه، زه به دې د ټولې ورځې ذمهوار یم. ماښام کې وکړه نفل، زه به دې د ټولې شپې ذمهوار یم. او د نوافلو کې یو ناشنا قاعده یاده کوي چې دې ته تداخل د عبادات وایي. داسې شی کولی چې یو 2 رکعاته نیت وتړي، د څاښت د مونځ نیت هم پکې وکړي، د تحیت المسجد هم پکې وکړي. دارنګې په دې کې دغه حدیث چې مې وویل چې صلی رکعتین فی اول النهار د دغې هم پکې وکړي. ډېرو نوافلو کې شی کولی، وخت لږ ولګېده او اجر ډېر میلاو شو. هغه څه دی؟ صلات الضحا. نو که څوک یې کوي الله دې وله نورم استقامت ورکړي چې همیشه کوي.
او چې څوک یې نه کوي نو د نن نه به قصد وکړو چې دا به کوو به د خیره سره انشاءالله. دا تاسو څنګه غلي پاتې شوئ دا نور وایي ستاسو تړه نه کېږي په 2 رکعاتو به څه مړه شئ هېڅ پرې نه کېږي خو دا به خامخا کوو. صحیح ده که نه؟ دا څو سبب شو. نهم سبب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلام اچل په دې باندې وخت لږ لګي او دې باندې اجر ډیر ملاويږي. سلامونه خو خلکو وشرمول عجم لا څنګه چې عربم بس په خوا به د جهالت وخت کې دا سلام کو انعم صباح نو وسوي چې صباح الخير او مساء الخير او صباح النور او صباح الورد او دا کیسې میسي کوي دا سلام نه دی ښا. عمر ویلو عم صباح انعم صباح نبی علیہ السلام متویلو الله موږ له دې عوض کې خ سلام را کړی دی چې السلام علیکم ورحمت الله. دا د جهالت سلامونه وسپری دی. عجمو کې هم داسې ناشنا خلک شته نو بعضو ته سلام اچي نو بس سلام په ځای وایي خوش آمدید هلکې خوش آمدید پرېږده. بعضې وایي ویلکم او بعضې نور څه شی وایي ستړی مه شي او په خیر راغلې. بعضې خو راشي د سلام په ځای وایي زه رالم د خیره بد دې وکړه چې بې سلامه راغلې. او بعضې خو داسې وایي دا پکې د زمیندارو سلام دی ښه چارې یعنې الله دې ښه په څلوري کړه چې دې کار کې ونښلې. هغه جواب کوي چار د خشته د مراسل الله خو څلوري کې نو دا خوشي سلامونه ما چوي. دا یو ځل سلام چې دی یو نو الله سبحانه و تعالی یو روایت کې دی چې الله په 50 نیکي ور کوي. د عمران ابن حسین رضی الله عنه یو روایت دی چې دا ابو داود هم راوړی ترمذی هم راوړی دی امام بخاری الادب المفرد کې هم راوړی دی ابن حبان صحیح کړی دی. څنګه دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله یو سړی راغی نو سړي ویل السلام علیکم نو محمد رسول الله علیه السلام ته ویل وعلیکم السلام. نو چې کېناست نو رسول الله ویل عشرنا لس. بیا بل راغی وی السلام علیکم ورحمت الله. نبی علیہ السلام جواب ورکړ سړی کېناست وی 20. بل راغی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد رسول الله ویلی 30. صحابه ورته وی یا رسول الله دا څنګه 30 او 20 دی ویلي وی د دې اول لس نیکۍ وګټلې د دویم شل او د دریم 10 ایوه نیکی په څو ده په 100 ده نو 10 ټوله 100 کې ضرب ورکوي 300. نو چې ورځ کې 100 کسانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ووایي نو 300 نیکۍ شوې. نو 300 له اوس په 10 کې ضرب ورکړه څو شوې 300 نه 100 له 10 کې ضرب ورکړه 100 له چې 10 کې ضرب ورکړي څو شوې 3000 او 3000 له اوس په 10 کې ضرب ورکړه یو په 10 حساب د 1000 نیکۍ دی په یو ورځ کې وګټلې. نو باچا شوې که نه د الله بنده باچا څه ښکر خو نه دقیق ته باچا وایي سړی به لږ وخت کې دونه ګټه وکړي. نو بل د هغې نه چې په هغې کې ډېر زیاته نیکي میلاویږي نو هغه به دا چې انسان څه وکړي سلامونه وکړي. سلام اچل دا بهترین څیز دی. بس یا باغی الخیر اقبل علی الخیر بس خیر ته رامخکې شئ سلامونه ډېر اچوئ. عبدالله بن سلام صاحب وایي ما ته رسول الله علیه السلام دا خبره کوله چې افشو السلام د سلام عام کوي. دا څو شورونو 10 چې هغې کې ډېر زیات ثواب دی او ډېر اجر پکې دی. او مسلمان بنده باید چې یو قیمتي شی چې هغه د مؤمن وسله ده چې هغه دعا ده چې دعا سلاح المؤمن ده نو باید چې مؤمن
د دعا ډېر خیال وساتي. کومه دعا قیمتي ده؟ دې ته دعا السوق وایي. څه نوم ورته وایي؟ دعا السوق، د بازار دعا. دا یو دعا ده. بعضې خلک خو وایي دا سندن صحیح نه ده. زه به ته سند وښیم، انشاءالله بالکل صحیح ده. د سالم ابن عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت دی. هغه د خپل پلار نه نقل کوي، عبدالله نه. عبدالله د ده د نیکه نه چې عمر رضی الله عنه دی، د هغه نه نقل کوي. عن سالم ابن عبدالله ابن عمر عن أبيه عن جده. دعا کومه ده؟ محمد رسول الله وایي چې څوک بازار ته ننوته او یو دعا ده ویلې، نو رب العالمین به لس لاکه حسنې او نیکۍ ولیکي او لس لاکه به دې ګناهونه لرې کړي. بعضې خلکو ته دا عادت داسې ناشنا ښکاره شوی دی، نو دې وجې نه دې روایت باندې کلام کړی. خو دا روایت ابن سنی ذکر کړی دی په عمل الیوم واللیله کې په 102 نمبر باندې، او امام حاکم وایي دا سند بالکل صحیح دی او علی شرط الشیخین دی، د بخاري او د مسلم په شروط دی. واقره الذهبي، او امام ذهبي وایي د حاکم دا تصحیح بالکل صحیح ده. دا یو مسله ده چې د حاکم تصحیح به اله منظوریږي چې کله ذهبي د هغې تصدیق کړی، او د دې سند د صحت تصدیق امام ذهبي کړی دی. او ډېر سلف داسې وو چې هغه به د دې حدیث د وجې نه بازارونو له تلل. چا به ورته ویل څه کوئ؟ وایي یاره د غرونه د نیکو جوړوو. هغه دا ده چې بازار ته ورننوځې دا دعا به کې: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. د دې باره کې راځي وایي دې باندې الله درې انعام ورکوي. یو كتب الله له ألف حسنتنا ومحى عنه ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة. الله ته لس لاکه نیکی ولا الله لیکي. څه ولا لیکي؟ لس لاکه نیکی. ایوه نیکی وی په لس ته، نو لس لاکه له اوس لسو کې ځان ورکړه. دا لږ وخت کې دې دونه ګټه وکړه، او لس لاکه ته الله ګناهونه لرې کوي او الله له جنت کې کور جوړوي. دا روایت امام ابن سنی په عمل الیوم واللیله کې په 102 نمبر حدیث کې ذکر کړی دی، او امام حاکم وایي سند بالکل صحیح دی او په شروط د بخاري او د مسلم دی، او امام ذهبي صاحب وایي چې د دا تصحیح صحیح ده. باقي دا دی چې بعضې خلک وایي دا څنګه ناشنا اجر دی، نو خوند هم داسې کوي چې ناشنا ډېر اجر سړی وګټي. ګټه خور سړی کوي، سړی وایي داسې د کروڑونو ګټې وکړي. یاره دا هم ډېره صحیح ده، لویه دوا ده چې د جومات نه وځئ که له دې دوکان نه ورځئ دا بازار دی. نو خو داسې نه چې جومات کې کښېنئ ټول بازارونو کې ګرځئ، وایي چې اجرونه راغونډوي. نو دا ډېر زیات قیمتي دغه ده دعا ده. دا څو شولو؟ لس. یو لسم ویما، خو شرط به پې دی که عمل پې کوئ که نه کوئ نه یې ناستې وي عمل لپاره. کول جدا شی دی او کېناستل جدا شي. خلک ناست دی، زما په ځای زما تراویح نه کېږي، داسې ناست دی یم تراویحونه ناست یم، عمل به پې کوو. او دا ځکه وایم که نه چې دا موږ د مدرسو خلکو کې او د دینداره ځان ته وایي دی کې دا کمی شته دی. باید سړی د خپل کمي احساس وکړي. یو عمل دی چې هغه زموږ ستاسې جوماتونو کې د ورځې 5 ځل کېږي، هغې ته اذان ویلی کېږي. د دې اذان دونه قوت دی چې کله شیطان د اذان اوري، شیطان په شا باندې منډې وایي
او ادبر وله زورات. او د دې اذان دا فضیلت هم ده، مؤذن چې کله جواب ورکړي او بیا د دې نه وروسته دعا کوي نو الله سبحانه وتعالی ستا دعا قبلوي. الله څه چل کوي؟ ستا دعا قبلوي. او په دې باندې وخت کم لګي او سړی بسیده جنت ته ځي. او مؤذنین چې دي نو دا به اطول اعناقا یوم القیامه، قیامت کې به ټولو کې د دوی څټونه اوچت وي، دا به اوچت رواني. حدیث دی د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، ابو داود هم راوړی دی، مشکات هم په باب فضل الاذان و اجابت المؤذن کې راوړی دی، امام نسائی هم راوړی دی، امام ابن حبان هم راوړی دی او حدیث صحیح دی. و یو سړی هغه وویل یا رسول الله دا مؤذنین خو موږ نه غوره شو، دا څنګه چل دی؟ که رسول الله علیه السلام وایي که په اذان په ثواب خلک پوه دي نو خڅړی به پیچلی. نو نبی علیه السلام ته زه به تا ته چل وښیم، کله چې مؤذن کومه کلمه ویلې هغسې ته م ویوه. نو چې دې ویلې او اخر کې فاذا انتهیت فسل تعطى، بیا د الله نه سوال کوه، الله رب العالمین به تاله څه چل درکړي، څه غواړې درکوي. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي من قال مثل هذا یقینا، چا چې د مؤذن په شان اذان جواب ورکړ نو دخل الجنه، الله به جنت ته نباسي. او بل روایت کې دی چا چې د مؤذن جواب ورکړ نو الله به مخکینی ګناهونه معاف کړي. ټیم به پرې څونه ولګي، لږ ټیم په مؤذن له به څه چل کوو؟ جواب به ورکوو. چې کله د اذان شروع کوو یاره موږ به داسې غلي کینو که نه چې د خولې نه به بلکل احد راوباسو. هغه به وایي الله اکبر الله اکبر، موږ به وایو الله اکبر الله اکبر، هغه به بیا وایي الله اکبر الله اکبر، موږ به وایو الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، هغه به وایي حي علی الصلاه، موږ به وایو لا حول ولا قوه الا بالله. د دې دا معنی چې مونځ له راشه نو موږ به جواب کوو چې د نیکو کار له ورتګ او د بدو نه منې کېدل دا د الله په طاقت کېږي، نو الله به طاقت راکړي چې ورځو. دا به حي علی الفلاح کې ویو، هغه به بیا وایي الله اکبر الله، موږ وایو الله اکبر الله، وایي لا اله الا الله، موږ وایو لا اله الا الله، بیا به وایو اللهم رب هذه الدعوة التامة، دا دعا ده، رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا، دا هم راغلې ده. مؤذن له جواب ورکول وخت به کم لګي، اجر یې څونه دی؟ ګورئ ورونو، یو سوال وکړه الله یې قبلوي، دویم الله له په جنت کې ته دې داخلوي، دریم الله دې پرې ګناهونه معاف کوي. نو چې موږ بیا هم اذان اورو خبرې څوک کوي که نه نو دا به ډېر زیات بدقسمته وي، ډېر زیات تاواني به وي، خاسر چې ورته وایي. دا څو اسبابه شو؟ 12م سبب چې لږ وخت او ډېر اجر او ثواب یو ذکر دی. دا ذکر وکړئ، د دې باره کې ډېر زیات اجر دی. هغه دا دی د عباده رضی الله عنه حدیث کې راغلی دی چې څوک د شپې راپاڅېږي او دا ذکر وکړي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. ورې دې باندې به وخت څومره ولګي؟ ورونو ډېر پې نه لګي. بیا به ووایم لا اله الا الله وی وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. جناب نبی کریم علیه السلام وی چا چې دا دعا وکړه او به ویل اللهم اغفر لي، الله زما ټول ګناهونه معاف کړي، نشته الله به ورته ټول معاف کړي. یا الله څومره ګټه ده.
او بیا وی او دعا یا بل دعا وکړه نو استجیب له هغه به مولا الله قبول کړي او په ان توضا وصلى کاودس وکړو مونږ وکړو قبلت صلاته الله به د دعا قبول کړي مونږ به قبول کړي دا صحیح البخاري حدیث دی من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وبيولي اللهم اغفر لي أو دعان استجيب له دا امام بخاری سے فرمائے چې دا مذکوره ذکر نه دی وای زما په جبه باندې ما د دې بار بار تجربه کړې ده او چې زه به کله وده شوم او د خوبه به راپاڅېدم نو وایي بیا به م بس دا دعا ما ویلې او الله سبحانه وتعالی ما ته ډېر خیر راورسوه وایي یو شپه داسې چل وشو د ده شاګرد دی ابو عبدالله الپیربري امام پیربري چې دی دا د بخاري شاګرد دی بخاري نه لیکل کړي دي زمونږ او د ابن حجر مینس کې د امام ابن حجر مینس کې زما او د ابن حجر مینس کې 15 استادان دي مینس کې د فتح الباری والا او د ابن حجر نه تر پیربري پورې زمونږ 9 استادان دي مینس کې څو استادان دي اته استادان دي نو اته 15 څو کې درش کېږي که نه او پیربري څلېرش او ورپسې امام بخاري 50 زما او د امام بخاري منځ کې 50 واسطې دي او بخاري ثلاثیات ذکر کړي دي هغه حدیثونه چې د او د محمد رسول الله علیه السلام منځ کې 3 واسطې دي نو روایت د سلمه ابن الاکوع دی نو 3 څلورې که نو څو اتیش نو زمونږ او د محمد رسول الله علیه السلام منځ کې اتیش واسطې دي دا د امام بخاري شاګرد ابو عبدالله الفیربري چې دا د بخاري راوي دی هغه وایي امام بخاري وایي وجربت هذا الذکر على لساني ما به دا ذکر همیشه کوم عن انتباهي چې زه به رایښېدم وایي چې رایښ شوم نو بیا ویده شوم نو چې وده شوم نو چې ګورم یو نیک بنده دی او ما ته وایي چې وهدو الى الطیب من القول وهدو الى صراط الحمید د قرآن د آیات راته ویل وایي بیا وده شوم وایي بیا راغی راته ویلې چې وهدو الى الطیب من القول وهدو الى صراط الحمید بیا وده شوم به چې وده کېدم به څوک به راته د آیات بیا راته ویل د دې مقصد دا دی چې ډېره ښایسته دعا ده وهدو الى الطیب من القول وهدو الى صراط الحمید په دې به الله ته رسېږي نو دا دعاګانې دي دا به موږ او تاسې کوو د خیره سه انشاءالله دې نه به فایده اخلو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله او د بازار دعا څنګه وه لا اله الا الله شابه چې دا ټول یاد کړئ ښه دا څو مو ویلې 12 انشاءالله آینده کې به بیا د خیره سره نور ویو مخکې خو دا به تش ویل نه وي دا به یادول غواړي او دا دعاګانې یادوئ چې سم بزرګان دنه جوړ شي چټ کې لیکلي دي وایي په جومات کې اخیستل خرڅول څنګه دي هغه شی چې هغه د جومات دي هغه اخیستل خرڅولی شي لکه جومات له یو شی اخلي او جومات له راکړي نو جومات مساجد د اخیستلو خرڅولو دپاره دا نه دي جوړ شوي که څوک هر شی خرڅوي نو باید چې جومات د دغه نه د حدودو لپاره خرڅ کړي